د داعشیانو خلاف په کابل، کونړ او غور کې د اسلامي امارت د ځواکونو مهم عملیات ترسره شوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت اړوند المرصاد رسنۍ تېره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په یو اپریشن کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژلي او 2 نور ژوندي نیولي دي. دغه رسنۍ د خپلو سرچینو د معلوماتو له مخې لیکلي په تېرو 48 غړیو کې د پلازمینې په ګډون په 3 ولایتونو کې اسلامي امارت د داعش ډلې پر وړاندې اپریشنونه ترسره کړي چې په پایله کې یې 15 داعشیان وژل شوي او یو شمېر نور ژوندي نیول شوي دي. د المرصاد د خبر له مخې دغه اپریشنونه په غور، کابل او کونړ کې ترسره شوي دي. اسلامي امارت په غور کې د داعش ډلې هغه څانګه په نښه کړې چې څو میاشتې وړاندې یې د دغه ولایت او دایکونډي ترمنځ په یو برید کې ټولیزو وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه. راپور ډیروي چې په دغو اپریشنونو کې 2 داعشیان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. له بلې خوا وړمه شپه په کابل کې د اسلامي امارت د ځانګړو ځواکونو په ترسره شوو اپریشنونو کې د یو بهرني وګړي په ګډون چې پیژاند یې لا روښانه نه دی 2 داعشیان وژل شوي او 2 نور یې ژوندي نیول شوي دي. ورته مهال له کابل ور اخوا په کونړ کې هم د داعش ډلې یو وسلوال وژل شوی دی. د اسلامي امارت امنیتي سرچینو المرصاد ته ویلي چې په روان کال کې د داعشانو لخوا په ترسره شوو ټولو تخریبي کړنو کې هغو کسانو لاس لاره چې په پاکستان کې روزل شوي وو او له هماغه ځایه افغانستان ته راستول شوي دي. د اسلامي امارت د دغه رسنۍ د راپور پخلی تر دې دمه د کومې خپلواکي سرچینې لخوا نه دی منل شوی، خو تر دې وړاندې د اسلامي امارت او داعش ډلې ترمنځ د یو لړ تاوتریخوالي پیښې راپور شوي دي. اسلامي امارت تل دا یادونه کړې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یې د دغه ډلې کسان په نښه کړي او دغه ډله یې ځپلې ده، خو بیا هم د داعش لخوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ بریدونو خبرونه خپریږي او داسې ښکاري چې لا هم دغه ډله د اسلامي امارت لپاره په یو ستر سرخوږي بدله شوې ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.